ترغیب ورکو چې یاره فقراو باندې الله مال دولت ورکړه ده دې ته ورکوه. فلیس له اليوم هاهنا حمیم، فلیس له پس نبوی دی دلره الیوم نن ریز هاهنا دلته کې حمیم څوک قریبي دوست د زړه ولا مرګره. دنیا کې حکومت دولت سړی به دار خود مرګي او په هغه ځای کې به څوک هم د مرګرتي ولا نه. ولا طعام او نه بوی دلره خوروک وي الا من غسلین مگر د غسلین نه به د خوروک وي. غسلین دا د جهنميانو اکوم زخمونه د هغې نه چې کوم د وینې او زوې د زیړې اوبه وځي دغه غسلین دي دا به د جهنمیانو خوراک وي. لا یأکلوه نه به خوري د دغې غسلین لره الا الخاطئون مگر ګناهګار خلک کافر خلک. فلا اقسم بما تبصرون فلا اقسم پس قسم می دی بما پاغ شینو باندې تبصرون چې کوم تاسې وینوی د مخلوقاتنا چې کوم مخلوق تاسې لیدای شي په دې مې د الله فرمایي قسم وي. وما لا تبصرون په هغه باندې لا تبصرون چې تاسې وینوی نه لکه د مځکې کې څومره معدنیات دي فرشتي دي جنات دي موږ نه وینو الله چې په ای مندم د هم قسم وي. د قسم د ستې پر الله کوي لکه څرنګې چې دغه مرئي او غیر مرئي شیونه الله په قسم کوي او تاسې انسانانو منوئ نو دارنګې د قیامت غیر مرئي شی د لیدای نشي دا هم داسې حق ته او سچ ته لکه څرنګې د غیر مرئي چې کوم شی نو تاسې وینئ نه او دا تاسې منئ چې دغه شته ده د قیامت هم دارنګې حق ته دا به درومي. انه لقول رسول کریم بشک سره دغه قرآن خامخا دا قول دی رسول کریم دی قاصد معزز چې جبریل امین ده د الله پاک طرف نه دغه پیغام متري. وما هو بقول شاعر او نه ده دغه قرآن قول دی شاعر. قلیلا ما تؤمنون ډیر لږ تاسې ایمان لرئ په دا خبره باندې. ولا بقول کاهن او نه ده دا قول دی کاهن. قلیلا ما تذکرون ډیر لږ تاسې نصیحت حاصلوئ. تنزیل من رب العالمین دا کلام دا منزل دی رب العالمین جانب نه. د دغه آیتونو متعلق فرمایي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یا هغه وخت کې مسلمان نه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل په غرض باندې دی راووتم. ژڼکای ولا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ډېر وړي کوم تقریبا دی 12-13 سال د نبی علیه السلام نه وړو کوم. نو چې علیه السلام په هغه وخت کې نبوت ورته ملاو شوی د 45-50 سالو چا نو دی به دغه د 35-36 داسې ایج کې. بهرحال دای چې نبی علیه السلام د کعبې سره مونده المنځ یې کول لمونځ یې لوړو 14 سورة الحق پکې شروع کړه ده. دا موږ وویل ابتدا کې د انبیاء کرام پکې واقعات دي بیا میانس کې پکې دا د قیامت خبرې شروع شوې د جنت خبرې شروع شوې د جهنم خبرې شروع شوې. نو چې مو د ایزون سره وویل چې یاره څرنګې د ایزون نه عجیبه کیسې جوړې کړي دي او دا د سابقه قومونو امتونو واقعات دا څرنګې د ایزون نه جوړ کړي دي چې په دغه وخت کې د آیتونه شروع کړل. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. ګوره هلته کې عمر رضی الله عنه ایزون سره وویل ځکه چې یاره څه عجیبه کلام یې د ایزون نه جوړ کړی ده. جواب ملاو شو انه لقول رسول کریم چې دا قول د قاصد معزز ده. وما هو بقول شاعر د شاعر قول نه ده. قلیلا ما تؤمنون ډېر لږ کسان داسې چې تاسې ایمان په دې باندې عقیده لرئ. بیا عمر رضی الله چې د مو د ذهن تصور د رد کړم مو چې دا مخکینی کلام یې زونه جوړ کړی ده د واقعات د کومونو بیانې د جواب مو چې نه دا واقعات نه دي دا د معزز قاصد قول ده الله طرف نه پیغام وروړه. مو چې دا خو لوی کاهن ده دغه کافرون د نور هسې خو نه یی چې دا جادوګر ده او داسې کاهن ده نو دا خو هغه خبره رښتیا شوله ځکه چې هلته کې د مو د زړه تصور درته معلوم شو ډایرکټ پته ورته ولګېده دا خو کاهن ده. نبی علیه السلام پسې دا آیت وویل چې ولا بقول کاهن دغه قرآن دا قول د کاهن نه ده. قلیلا ما تذکرون ډېر لږ تاسې نصیحت حاصلوئ. تنزیل من رب العالمین دا منزل د رب العالمین نه ده.
چې زه بیا حیران شوم چې موږ چې شاه ټیک تو د مخکینیو خلکو کیسې دې زور نن دې جوړې کړي دي کاهن نه د رب کلام د سره د خود ټول د رب کلام نه ده زنه دې زور نه پکې ملاو کړي دي زنه به د رب دی وي او زنه دې زور نه ملاو کړي او هدایت پسې وایي ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكرة للمتقين چې داغه منزل دی الله پاک طرف نه ده که دغه پیغمبر د زونه یوه خبره هم ورګاډه کړله نو موږ به مضبوطۍ سره ونیسو شهرک به ورکاټ کو د پیغمبر به زه ختم کړم او دغه قرآن لتذکرة للمتقین دا د متقیانو دپاره یو نصیحت ده نصیحت هغه وینه حاصلوي عمر رضی چې زه په زړه کې په دغه ایتونو سره مسلمان شو د اسلام طرف ته د مو رغبت په دغې دا کوم صورت په مو تیر شو او دا د امو چې کوم تصور زه په ذهن کې جوړاو تصور د مو ختم کوي نو زه داسې ډېر د طرف ته مایل چې وکړي د سړی دا رښتونه ځکه چې د مو هر تصور هغه د هغه پرد کې مته جواب کوي او بیا د یو کول نه بعد واقعیا پیش ولا چې دی بیا د نبی علیه السلام د قتل په ارادې سره تلال او هلته کې د خور کور ته لوړ هغې بیا کلام اورېده قرآن پاک کې د هغې وله اورېده او هغې نه پس ته ویل ډبول یې وکړل بیا ویل چې مو ته کوم کلام چې ترې ووایي اخر ته وشل وایي نه نجس یې غسل پرې وکړه بیا نبي علیه السلام ته په خپله باندې راوړه او نبی علیه الصلاة والسلام ته چې یا عمر الی ما تفر منا څومره چې به موږ نه دغسې عمره منډې وایې بس الله پیغمبره منډې ختم شوې اوس به تو غلام یې نو به هر حال انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر دا قول شاعر نه قليلا ما تؤمنون دې لشتو سره عقیده لري دغه ولا بقول کاهن او نه قول کاهن قليلا ما تذكرون لشتو سره نصیحت اصلوي تنزيل من رب العالمين دا کلام دا منزل دی رب العالمین جانبنا ولو تقول علينا بعض الاقاويل کچرتا تقول علينا ارجوړ کړل دي زونه په موږ باندې دغه پیغمبر بعض الاقاويل بعض خبره لا اخذنا منه باليمين نو دای موږ ونسوب باليمين په قوت سره ثم لقطعنا بیا موږ کاټ کوم دنا الوتين شهرګي دا سر تمرکندي کې رګ د بس او شمړ شي سره فما منكم من احد عنه حاجزين پس نبي منكم پتوسی کی من احد دیو کس نام عنه ددنا حاجزين مانین من کون کی چې بده مو د عذاب نه گرفت نه سکر نه من کی وانه بشک سره دا قران لتذکرة للمتقین دا خامخا نصیحت ته پر د متقینو وإنا لنعلم ان منكم مكذبین او بشک سره متخمخ معلوم دی چې بشک پتوسی کی مکذبین تکذیب کون کی خلق دی وانه لحسرة على الكافرین او بشک سره دا قرآن لحسرة دا بخمها سبب دی حسرت وی علی الکافرین په کافرینو باندې افسوس پکې چې افسوس دا کوم قرآن مشترغلا او پړاو او دې ایمان وروړه په دمن عمل کړه بس هغه به تیر وی وانه لحق اليقین او بشک سره دا قرآن دا حق الیقین دا یقیني دی الله جل جلاله طرف نه فسبح بسم ربک العظیم پس تصدیق بیانوا په نوم د رب دې تو العظیم چالو رب دا عظیم رب دا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.